د خصوصي او دولتي رسنیو خبريالانو او مسؤلینو د دولت له ویاندویانو او د اطلاعات او کلتور ریاست له رئیس سره د همغږۍ غونډه وکړه. د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو په دغه ولایت کې د خبريالانو ستونزې وڅېړلې او د همکارۍ ژمنه یې وکړه او له رسنیو څخه یې وغوښتل چې د هېواد لوړې ګټې په نظر کې ونیسي. نو موږ به دغه کمیټه جوړوو، په آینده کې به موږ تاسې همداسې په میاشت کې یو وارې مجلس لرو تر څو پورې وکولی شو چې د خبریالانو ستونزې او مشکلات او هغسې د دوی په راتلونکي کې کومې ستونزې ورته مخامخ کېږي یا کوم بله خبرې، نو هغه به موږ تاسې په ګډه باندې حل کوو. په ورته وخت کې په شمال ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلینو له دولتي بنسټونو سره په همغږۍ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د هڅو په اړه خپل نظریات په دې ډول شریک کړل. یک کمیته برای هماهنگی بیشتر میان حکومت و رسانه ها ایجاد شده است که دو تا خبرنگار و دو تا مسئول رسانه یا انتخاب شدن و چالش‌ها و مشکلات فرارای کار خبرنگاران و رسانه ها که به پیش میاد تحت رهبری مقام ولایت و ریاست اطلاعات و فرهنگ، رئیس اطلاعات و فرهنگ، این مشکلات در جلسه بعدی پیشکش میشه و نتیجهش به اعضا شریک ساخته میشه. بلخوا په کندوز کې آزاد خبریالانو وایي دا ناسته به هره میاشت د خبریالانو او د رسنیو د مسؤلینو ترمنځ ترسره کیږي او موخه یې د رسنیو د ستونزو هوارول دي. امروز یک کمیته هماهنگی میان خبرنگاران و مسئولان ایجاد شد که این کمیته به هدف حل چالش‌ها میان خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها بود که خبرنگاران بعضی از چالش‌ها مشکلاتی که داشتن با مسئولان در جریان گذاشتن. د رسنیو او دولتي بنسټونو ترمنځ د مشورتي او د همغږۍ دغه غونډه لومړی ځل ده چې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته په کندوز کې دایریږي او ګڼ خبریالان پکې ګډون کوي. څو وکولی شي له دغه لارې د افغان خبریالانو ستونزو ته رسیدګي وکړي.